د زابل په دوه ولسوالیو خاک افغان او اټغر کې د زرګونه کورنیو سره د کلیو پراختیا ریاست تر چتر لاندې د خوړو د نړیوال سازمان له لوري د خوراکي توکو مرسته ترسره شوه. د زابل د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مطبوعاتي مسؤل حافظ عبدالحلیم فرقاني رسنیو ته وویل چې د دې ولایت په خاک افغان ولسوالۍ کې د 1486 کورنیو او په اټغر ولسوالۍ کې د 1078 کورنیو سره مرسته وشوه. فرقاني وایي چې په مرسته شوو توکو کې 50 کیلو اوړه، 15 لیتره غوړي، 6 کیلو دال او د ماشومانو د خوارځواکۍ توکي شامل دي. مرسته شوي کسان بیا د خوراکي توکو په مرسته خوښي ښایي او وایي چې ترلاسه کړې مرستې به یې د کورنۍ ډېرې ستونزې ورته حل کړي.